خیرونه خلکانو په خیر راغلی د منګه پادکاسټ ته. څوک د دماغه خبرو کوم څوک دی ماما دی زه یم د مینا دې او لاره پر ډیره خوشاله وې کنه یو وخت کې در باندې بند کړو. زه یم مینا او د ما سره ناسته ده سلما ګله. خیسته وی سلما خاطر ګله خیسته سلما ګله ار پر یو نوم پکې اضافه کیږي. خیسته سلما ګله ما سره ناسته ده او منګه بیا ځان له چای دم کړی دی، خرما میخې ده، کلچې ایښې دي او لګیا وجیرې یو ناستیو ا وجیرې کې ناستیو بیکاره ښځه غوندې د بیکاره ښځو غوندې یا حجره کې ناست یو د منګه او تاسو ته دا نوې برخه ثبتوو. نو خدای دې وکړي چې تاسو من دغسې خوند ورنه واخلئ کله چې دا برخه اورئ لکه موږ چې اوس څنګه خوند ورنه اخلو. ښځه به ځان له اول چای ماله خو اچوم. خوند نه راکوي په زور باندې ته اوس کوي. پکې راغلی یې. او دا چای داسې ښایسته شین چای دی او سم یلداره دی، سم خوند کوي. خوشاله شه ښه خو ما یو شی په دې باندې پوه شولم چې هر ځل چې موږ چای دم کو زه ځان له داسې ښایسته په مزه باندې چای واچوم، ښایسته د یل بوی راشي، تک شین وي، ښایسته پیاله کې مې اچولی او اخره کې هغه چای تور شي چې موږ برخه خلاصیږي هغه پیاله ما سر نه چیکلې نه وي بیا. خیر دا ځل به دمه پکې وکړو زموږ ته لپاره چای ډېرې ته خبرې خپله کوي وکړو ځکه او چې ماله دې مې د لاسه خبرې فکر پرې دې وکړه ښه سلما ګلې زه اوس تا ته یو شی وایم او ته به یې ماله ووایې چې که ته داسې حالت کې وې لکه احساس په څه رقم ته دي که نه. کیسه وشروع شوه کیسه اوس شروع شوله هی ښه او ځکه ته ما نه پرې دا پوښتنه کوې زه حیرانه شوم چې دا ولې من دا پوښتنه کوي. ښه زه اوس درته ته یې اوس په ارامه باندې دا خبره اورې او دا کیسه زه تا ته یو څه وایم یو متن درته وایم او ته یې اورې او بیا ماله وایې چې څه کیسه ده. فکر وکړه د شپې ناوخته دی، د ټلیفون زنګ راځي، د زنګ په آواز راپورته کېږي او سم د لاسه د زړه درزیږي او وایي چې خدایه خیر کې څه خبره شوې ده. موږ ټول پوهیږو چې د شپې ناوخته زنګونه چاته ښه خبر ورکولو دپاره نه وي. په همدې دقیقه کې فکر خپل یوازیني زوی ته کوي چې اوس په چکر د خپلو ملګرو سره تللی دی. زړه د نور هم نارامه کېږي او ورخطا کېږي او ډارېږي چې په هغه باندې خو به څه نه وي شوي. د ټلیفون ډسپلی ته ګورې او د هغه نوم وینې. کله چې د هغه نوم وینې نو سم د واره ګوشي پورته کوي. د بلې خوا نه د خپل زوی آواز اوري. دې وخت کې زړه د یو خوا نه خوشحاله شي او داسې لږ شانته د آرامۍ احساس کوي او وایي چې شکر خدایه چې زوی مې ژوندی دی او ښه دی آواز یې اورمه. خو بلې خوا نه داسې عجیب احساس لري، پوهیږي چې د بلې خوا نه د زوی آواز د ډېر نارامه دی او داسې ورخطا ښکاري. هغه په ناارامه لهجه درته وایي چې زما د کریډټ کارت بند که مورې او ما ټلیفون کې پیسې واچوه، دا هوټل ډېر عجیب او غریب دی. دې سره ټلیفون بندیږي. 2:30 بجو نه تر 3:30 بجو شاوخوا کې د زوی د یو بل زنګ درته راځي او دې وخت کې د زوی نور په جګ آواز باندې در سره خبرې نه کوي، په پسنیدلو باندې در سره خبرې کوي. ستا تشویش نور هم ډېرېږي چې خدای پاکه څه خبره شوې ده چې زوی مې ویلې را سره په داسې ورو لهجه خبرې کوي او زوی دې درته وایي چې زه باید دې هوټل نه وځم، زه په جګ آواز خبرې نشم کولی او دا خلک ما پسې دي. دې سره بیا ټلیفون بندیږي. لږ وروسته هغه یو بل زنګ درته وهي او درته وایي چې زه اوس هوټل نه ووتم او اوس هغه نورمال په جګ آواز باندې خبرې کوي. هغه درته وایي چې زه اوس هوټل نه ووتم او په جګ آواز خبرې کوي. خو هغه درته وایي چې زه ما پسې 4 نفره دي او هغوی ما تعقیبوي، 4 سړي او زه یو جګ ځای کې ناست یم، ډارېږم چې راخطا نه شم. دې وخت کې تا ته د مور په حیث باندې یو سوال پیدا کېږي چې څه رقم جګ ځای دی او څوک دي چې دا تعقیبوي. دې وخت کې ټلیفون رابطه ستا د خپل زوی سره قطع کېږي. په 3 بجې او 6 دقیقو باندې د
زوی درته یو میسج لیکي او هغې کې تنها لیکلی دي سیفڅیل 500 ملي ګرامه. دا څه دي؟ ته دا میسج ګورې او دې میسج کې نور هیڅ هم نه دي لیکلي. 9 دقیقې وروسته د دې نه بیا یو بل میسج درته راځي، هغې کې بیا لیکلي سیفڅیل 500 ملي ګرامه. دا څه دي؟ او دې نه وروسته تا رابطه بیخي قطع کېږي د خپل زوی سره او ته نه پوهېږې چې څه وشو، څه خبره ده او څه کېږي. تا دغه به څه وي چې داسې یو فکر وکړئ تا زوی یا یو ملګری د په خارج کې ده او تا له زنګ راوهي او داسې خبرې در سره کوي. ته به څه احساس لرې؟ تا څه زه رقم دغه ده؟ به سمه هغه هم ډارېدلم هغه هم د شپې خوا نه ګوره. یا دا خو فرق نه کوي چې شپه یا ورځ د خوا نه ده چې یو څوک داسې زنګ درته وایي بیخي نه پوهېږم ډار خپل ځان کې ډار پیدا کېږي. که نه هغه نفر ته نور مې سړي تشویش ډېر شي چې څه خبره شوې ده او خود بیلې داسې ده. او نننۍ کیسه د منګه د همداسې یو چا په هکله باندې ده او کولی شو اوس به زه کیسه شروع کړمه، صحیح کیسه چې چا کیسه ده؟ د لارس میتنګ کیسه ده. نوم یې ته صحیح میتنګ؟ واخلم دا څه رقم ته ته صحیح واخله، مخکې ته ما به ډېر ریشخند وویلو. لارس میتنګ. که دا جنۍ هر شی غلط لیکي او هر نومونه یو ګې پکې واچي چیرته چې کی دی یو ده پکې واچي دا ټیپیکل افغانه ښځه ده. داسې خلک فرانکفورت نه وایي فرانکپورت وایي دا هم داسې ده. نه فرانکفورت لارس میتنګ ایګال تنګ دی یا تنګ دی ماله ایګال دی داسې ښځه ده ښه خود پرې ما اعصاب خرابېږي. ښه والی دا ده چې زه دې دغه کې د کورنۍ نوم نه یادوم میتنګ که میتنګ نه یادوم نو تنها لارس یادوم. لارس به زه د دې مخکینی نوم اگه هغې نوم ما پسې دا ډېره لګېږي وایي چې ته یې غلط وایې. ها بس شروع کړه که نه نور. اوکې دا کیسه چې موږ اوس شروع کوو د دې کیسې دپاره موږ باید 2014 کال ته لاړ شو. یعنې دا کیسه په 2014 کال کې شروع کیږي. لارس په 9 د فبرورۍ 1980 کال په برلین کې زیږېدلی دی او د مور او پلار یوازینی زوی دی. لکه نه خور او ورور نه لري، ته نه همدا یوازینی ماشوم دی د مور او پلار. په دې وخت کې 2014 کال کې دا د 28 کالو دی. یعنې هغه 81 جګ دی، قد ډېر لوړ دنګ وړکی دی او د 85 کیلو دی. داسې زیړ غوندې ویښتان لري، ډېر زیړ هم نه خو داسې خرمایي زیړ غوندې ویښتان لري او ډېره ښایسته کواره لري. دا د ډبرو سکرو په یو سټیشن کې کار کوي او دلته د ده وظیفه دا ده چې باید ټول شیونه پلان کړي چې څه رقم ته خلک کار وکړي، لکه داسې منیجمنټ غوندې دغه کار کوي که نه دغه کې ماشینونه ګوري، کنټرولوي او داسې شیان کوي. دا په خپل دغه وخت کې فری لکه بیکارۍ وخت کې ډېر زیات سپورت کوي، سم ډېر سپورت کوي، خپل صحیح ماړۍ خوري، صحیح ماړۍ ته یې ډېره توجه وي او د ده ملګري او د کورنۍ ټول وایي چې دا ډېر داسې ټوکې به یې کولې، داسې خوشطبع وړکی و. هغه د خپل مور و پلار سره ډېره ښه رابطه لري. مور یې چې ده سندرا نومیږي او پلار یې چې دی هغه باندې 2012 کال کې داسې یو حمله ورباندې رسي، لکه ګوزڼې وایي که نه، او هغه د خپلې مور سره د خپل پلار ډېر خدمت کوي که نه. نو لکه هر څه ښه روان دي، ژوند یې ښه روان دی، وظیفه لري، وظیفه کې ښه کامیابه ګرلفرند سړی دی، لري؟ کلکه ملګرې لري او نورمال ژوند هر څه عادي روان دي که نه. په 2014 کال کې د ده ملګري لکه هغې وخت کې چې دا د 14 صنف نه خلاص شوی و که نه، نو هغه د هغې وخت د مکتب د وخت ملګري دوی پلان کوي چې راځه دا وړکي به لږ لاړ شو، بلغاریا ته به لاړ شو، هلته یو چکر به ووهیو. پلان جوړوي ګولډ لکه نه و ګولډ بیچ یا ګولډ شترند ته که نه، هلته لاړ شو. نو دا به اوله کې لارس ورسره پلان نه وي، اوله کې لارس نه غواړي چې لاړ شي ځکه هغه خپل کار او د شیانو کې مصروف وي. هغه داسې ډېر داسې پارټیګانې چې څوک کوي دونه ډېر دغه نه دی که نه، دې کې دلچسپي نه لري.
نو په آخره دقیقه کې چې کله آخره دقیقه کې نه خو لکه یو 2-3 ورځې مخکې د دې سفر نه د ملګري ټولو پلان کړی هر څه یې خلاص کړي دي او یو ملګری آخره کې وایي چې یاره زه نه څمه دې سفر ته لغوه کوي کیدلی شي فامیلي مشکلات به یې لرل کیدلی شي رخصتي به یې نه وي ورکړې یو څه کیسه به وه. خو هغه وایي چې زه نه څمه او لاړ شه زنګ وایي چې هی زه نه څمه ته کولی شې لاړ شې ما په ځای باندې یو ځای هسې نه په ګروپ کې بیکاره دی او ته لاړ شه. لاړ سي دې نه مهم. مخکې چې ډېر سوچ ورباندې وکړي، دغه ورباندې وکړي، بیا یې ووایي چې ښه اوکې لکه مننه کوي ورنه او ځان له خپله بل ټیکټ بوک کوي او روانېږي د دې ملګري سره د دې ګروپ سره روانېږي او ځي. نو دوی په 13 د جون 2014 کال باندې د بلغاریا یو ښار د وارنا په نوم باندې نومیږي. مهم. وارنا په نوم باندې ګالټشتراند تا چې ویلې ګالټشتراند مهم. اغیزي ته دا داسې ځای دی دا ښار داسې دی لکه د پارټي ښار دی خلک پارټیان یو دغه پکې کوي او ډېر ځوانان خلک راځي اغیزي ته مهم. رارسیږي او دوی هوټل بوک کړی دی لکه هغه هوټل داسې دا اوس د هغه خلکو دپاره وایم که نه چې څوک کیدلی شي اوس افغانستان کې که موږ څوک کیسې اوري یا پاکستان کې چې هغې دې باندې نه پوهېږي چې سیستم یې څه رقم ته دی دلته داسې هوټلونه دي چې کله ته غواړې چکر ووایې هغې کې مثلا هر څه پکې وي که نه غواړې هماغه هوټل all کې inclusive. و آل انکلوزیو ورته وایي هغې کې ماړۍ هم وي د صبۍ نه تر بېګا پورې لکه بوفې سیستم خلاص وي ماړېګانې مختلفه رقم شیونه ایښي میوه ایښي خواږه شیان ایښي که نه هغه ته خورې غرمې چای ناشته او داسې شیونه که نه هغه لکه وښایه 24 ساعته درته دغه وي اماده وي او موزیک وي ورکې هماغه هوټل کې د اوبازۍ ځای وي د سپورت ځایونه وي چې یعنې دا داسې خلکو دپاره دی چې ته اوس ټول کال کار وکړې او لاړ شې یو هفته په داسې یو هوټل کې تېره کړې یعنې تنه آرام وکړه وخوره وچیښه او غم مه کوه او مزې یې وکړه که نه موزیک نه خوند واخله او داسې شیان Hmm. وکړه نو داسې هوټل دوی هم دغه کړلو ځکه ټول کال وړی بیا د رخصتۍ وختونه دي نو ځکه دوی هم وویل چې راځه یو هفته ځان له ښه آرام ور کوو بیا راځو بیا کار ها شروع بسته کوو کنه او پوه شولو هایا اورلاب لاړه چکر ته لاړل خو ډېر چکر خلک ته به اوس لاړ اورلاب ته ها نه پوهېږي چکر ته لاړو نو دې هوټل ته ځي او د دې هوټل چې کوم دغه دی که نه د اولې ورځې چې دوی تېروي هماغه بوفې خلاصه ده ماړېګانې دي مختلفه رقمونه باندې او بازۍ ډنډ دی د ده ملګري او دا ټول اوله ورځ کې ټول د دې شیانو نه خوند اخلي خو دا ملګري چې دي دوی سمه ډېره ماړۍ خوري که نه د بوفې نه استفاده کوي ځکه ټول پیسې ورباندې ورکړي دي مفته دي بس خوره 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 څونه چې خوړلی شي لارډ چې او کوم چې دی هغه به دونه ډېره ماړۍ نه خوري هغه به هره پیره ځان له چې میوه هم حتی نه خوري که نه یا خو دا خو ډیر وطنونو کې دي زه چې اوس پاکستان لم څه مزه سرک کې چې میوه خرڅوي او هغو چې غوڅه کړي هغه زه هم نه خورم زه خپله هغه میوه اخلم او خپله غوڅوم او خپله مینځم ځکه هلته به اوبه کله چټلې اوبه وي فکر کومه کیدای شي هغه هم داسې فکر و کوم هغه خو ډیر سپورت کول او ماړۍ او شیانو باندې سمه ماړۍ خوړله و او چې دې باندې لږ پام کوي به دا فرست رول د چیز د کوي چې باندې چې څه یا بل ځای له چې څه باید سم وګورئ چې کوم ځای کې ماړۍ خورئ و دی د ده دغه هم دی که نه لکه دا ملګرو له هم دونه عجیب و غریب نه راښکاري ځکه هغوی مې وایي چې اوکې دوی چې دا ماړېګانې ټول سره کړي شیونه دي دا د هغه د هغه خپل سپورت او صحي ماړۍ ته ډېر پام کوي نو کیدلی شي دې وجه یي هغه خپله ځان له چې کله دغه بیچ ته لاړ شي که نه د اوبو غاړې له بیچ داسې ته وایي د اوبو غاړه چې شګه چې هلته ډېر خلک راځي څملي لمر نه خوند واخلي او بازي لږه وکړي هغې ځینه ځان ته هر ځله میوه اخلي او خپله یې ځان له جوړوي خوري دې وخت کې یعنې دا هم باید ووایو چې دا هوا ډېره زیاته ګرمه ده که نه اوړي موسم دی بلغاریا کې تقریبا هغې وختونو کې هغې ورځ باندې 40 درجې وي لکه دوی دا 3 ورځې همداسې دغه کوي که نه د یوې هفتې دپاره راغلي کله چې 4مه ورځ شي دوی ځي په 4مه ورځ باندې یو بار ته لاړل دا بار ته چې ځي دا هم یو علت لري ځکه چې دغه 2014 کال کې خو د فوټبال ورلډ کپ و که نه جام جهاني و نو هغلته فوټبال او دغه لارس چې و هغه د فوټبال ډېر کلک پلوي و ډېر یې خوښېدلو خپله فوټبال کولو ډېره خوند یې ورته ورکولو نو دوی د بار ته لاړ شي او په دغې ورځ باندې د هالند او کاستاریکا لوبه وي
دې بار ته چې ته اوله کې راننوځې تا له پوښتنه درنه کوي چې ته کوم ځای نه یې. مثلا ته ورته وایې چې زه جرمنی یم، بیا تا له یو د جرمني بیرغ درکوي. که ته ورته وایې چې زه د انګلند نه یم، بیا د انګلند یو بیرغ درته درکوي. افغانستان بیرغ هم لري؟ فکر نه کوم چې پکې وو که څوک د افغانستان ته هلته لاړو، خو موږ نه پوهېږو. خو هغه بیرغونه ځکه درته درکوي چې ته به هلته بار کې هلته په چوکیګانو باندې هر ځای کې چې کېناستلې چې ځان له یو شی راغواړي چې هغه څوک ګارسونان چې دي هغوی چې کار کوي چې هغوی ته به په هماغه ژبه والا ګارسون راشي. په دې ورځ باندې م دوی سره مې دغه کیسه وشوله. بار ته رسې هر چاته خپل بیرغونه ویر کړل، دغه یې ویر کړل، او د کوستاریکا او د هالنډ لوبه وه او ډېره په جوش کې روانه وه که نه. او یو وخت راځي چې د لارس د بایرن مونچن د پلویانو سره لږ جنګ غوندې پیدا کېږي، داسې شخړه غوندې کېږي. نو د په دې ورځ باندې دا تریکو یې د دغه اغوستلې وه، ویدا بریم تریکو یې م اغوستلې وه. او دې باندې به وروسته خبرې وکړو چې ویلې دا داسې وه که نه. نو د هغه سره لږ شخړه راځي او دې وخت کې دا لږ شانته نیشه غوندې م دی، لږ ډېر شراب غوندې چیکلي دي، لږ مغز یې ګرم دي. او خو د ده ملګري به وروسته وایي چې دا جنګ ډېر زر موږ د منځه ویوړلو، لکه ختم شولو، بېرته پخلاینه وکړله، یو بل سره پخلا شولو، دغه شولو. ښه نو ښه، اوس معنا دا ده چې دو اوس فوټبال ګیم یو ځیکې کتل او ډرینک یې کول، نور خلکو سره لږ جنګ غونډې کول، خو داسې وار مار شی نه کول، ته نه لږ پرووکیشن یې کول. لږ داسې په خبرو جنګ کور ته خبرې لاړل یا شی وکړه. نه دوی کور ته اخره لاړل؟ نه کور ته لا نه وړل، دوی اخر څه خلک وو چې وشو؟ په بار کې پاتې شوي وو که نه. ښه. او دوی اخریني خلک راووتل، لکه همدوی ملګري وو، لارس او د ده ملګري. او د ده ملګرو ډېر زیات غوښتل چې مکډونالډز ته لاړ شي، ځکه ټوله ورځ یې بار کې تېره کړې وه، بیر وچیکه، لږ شراب شیان وچیکه، بیا لږ داسې زړه یې سم ډېر زړه یې کېدلو چې مکډونالډز ته لاړ شي، ښایسته شی وخوري که نه. دا احساس فکر کومه ډېر وایم خلک هم داسې پیژني. خوښېږي داسې شپې کې ښایسته برګر یا واده نه چې کور ته سره او لاړ شي هلته چې هر څونه واړی چې واده کې وه، خو داسې ماښام کې شپې کې 2 یا 3 بجې برګر د مکډونالډز نه ټول نه ډېر خوند کوي. دغه خبره نو ده چې پخواني چې ماشومان وو داسې دې لم جړل، سم ډېر جړل، پر موږ هېڅ شی مې واده کې نه راخوړل، چرګ خوند نه کولو، خیر دی دلته سټاپ کړه. دغه خبره ده یو برګر مو خوړلو. او د شپې لې ما کیسه نه غواړې واورې، درې نه پردې لکه زما له خپله کیسه مې رایادېږي. اوس به بیا موږ له یو څو نفر لیکلي وو چې یو بل ته یې خبرو وار ورکوئ. د شپې 2 یا 3 بجو کې مړۍ خاص خوند لري، 4 بجو کې داسې بل رقم ته مزه لري، نه پوهېږم ویلې. نو ځکه یې د ملګري هم داسې شله وه که نه چې موږ غواړو، موږ ماړۍ ته زړه کېږي، مکډونالډز ماړۍ له هم زړه کېږي. نو دوی ملګري بس په خوشحالۍ باندې په ټوکو ټکالو باندې روانېږي مکډونالډز طرف ته. خو چې کله مکډونالډز ته رسېږي، بیا یې لارس وایي چې داسې ګوري زړه نازړه وایي چې نه ما زړه زه بیخي اشتیا نه لرم، نه غواړم. ملګري داسې حیرانه پاتې کېږي چې د خدای بنده تر 4 بجو پورې په بار کې وو، ټوله ورځ د لکه وایي لارس چې وو هغه ډېره زیات دغه یې چیکلی شول که نه، بغیر د دې نه چې داسې ډېر زیات نیشه شي، شراب یې ډېر زیات چیکلی شوله. نو د ده ملګرو داسې حیرانه ورته وکته که نه چې لکه بار کې خو دې هېڅ شی هم نه دی خوړلی او ټوله ورځ موږ لکه بیر او شراب او داسې شی نه وو چیکل، نو څنګه وږی نه یې، څنګه دې زړه نه کېږي. خو ده بیا هم وویلې چې زه نه غواړم چې شی وخورم، دا باندې پاتې کېږي. نو چې کله بېرته مخ راواړوي چې ګوري لارس نشته دی. لارس دوی هم نه پوهېږي، ځکه لارس خو وویلې چې زه د هوټل مخې ته درېږم که نه، د مکډونالډز مخې ته درېږم او لارس اوس نشته دی. دوی شاوخوا ته وګوري، بل هم هېڅوک نشته دی که نه، او داسې حیرانه شي چې څه رقم څه خبره ده، ویلې لارس نشته دی. نور د هوټل په مخ باندې روان شي که نه، وایي چې اوکې نشته دی، نو نه کېدلی شي لاړ وي هوټل ته به لاړي، کېدلی شي بله فیصله به یې کړي، خو بېرته روان شي. او داسې عجیب و غریبه ورته دا حالت راښکاره شي. هوټل ته لاړ شي چې ګوري لارس په هوټل کې وي. ویده دی که نه فکر کوم لارس هوټل کې ویده دی. نو خو مطمئنه شي اوکې لارس راغلی دی، بس سبا له دوی به د نن شپه چې څه تیر شو دې باره کې دوی سبا له به خبرې کوي په صحیح ډول باندې.
په سبا باندې لارډس دوی ته وایي چې کله تاسو هلته ننوتلئ مکډونالډز ته، تاسو چې ځان له ماڼۍ راخیستله، نو ما ځان سره سوچ وکړلو چې یاره ودرېږم درته که ونه درېږمه، خو اخر کې مې فیصله وکړه چې زه څمه هوټل ته څمه، لکه دونه مهم. انتظار درته نه کومه. او دې وخت کې ما پسې روسان او بلغاریایان یو څو نفره یو څو سړي راپسې راغله او زه یې وویلمه. دا وا داسې پوره خو ها یا او څه لکه سره خلاصه کړه باید او درته زه هغوی وویللمه او زه فکر کومه چې دا هغه خلکو دغه کړي مقرر کړي دي، یا هغه خلکو ورته پیسې ورکړي، هغه کومو سره چې دوی په هغه بار کې جنګ وکړلو، د اف سی بایرن پلویانو، هغوی دا خلک ما پسې اها رالیږلي وو. او نو شغمن شی لرل لکه څه شی زخمونه یا چې وی یا د ملګري هم دته ګوري که نه وایي چې څنګه نه د شونډه غوڅه ده، نه د سر نه کوم ځای باندې وینې را روانې دي، نه د کوم ځای مات دی، یو شی هم نه دی که نه، صرف لارډس چې دی د غوږ نه د چپ غوږ نه شکایت کوي چې غوږ مې ډېر زیات درد کوي او دا غوږ یې چې دی لږ شانته داسې زخمي غونده دی. نور هېڅ ځکه شی والې ورته ور کړی دی یو شی دا وایي چې په غوږ باندې چې زه زه چې وویلمه. یو چا له پیسې ورکوم ورته مې یو بل څوک ووایه او هغه ته نه یو غوږ باندې یو وار ورکوي دا څه رقم و بیا خو خپلې پیسې مې بېرته غواړم کېدلی شي نه پوهېږم چې دا اډار دپاره به و څه شي دپاره به و، خو هغې صرف دا غوږ یې چې دی دا لږ زخمي دی او غوږ نه ډېر مهم. زیات شکایت کوي چې دا درد کوي. نو مهم. دغه کیسه خپل ملګرو له کوي، خو ملګرو له یې دا حالت اوله کې داسې عجیب و غریب راښکاره شي، ځکه وایي چې لکه څنګه چې اوس تا ووایي که نه چې یو چا له چې پیسې ورکوي چې ویې وایه او هغه هم چې تا پسې داسې ډېر سړي رڅي، نو بیا خو ته نه مهم. یو غوږ باندې یو څپړه مپړه درته نه درکوي، نه سوک درته درکوي، خو بیا خو لږ سم و به خو بیخي خرپ درنه تېروي. اخو ټوخو نه وباسي او او دې ته نه غوږ یې دغه دی، خو بیا یې ویلي کېدلی شي شوی به وي که نه، څه ضرورت لري چې هغه دروغ ووایي. په دې شپه باندې دوی بیا ځي پارټي ته که نه، دا نن ورځ سبوی کې دا کیسه کوي دغه له په دې شپه کې دوی بیا پارټي ته ځي او دا اخرې مهم. 2 ورځې چې دي دوی دا اخرې 2 ورځې بیا په هوټل کې تېروي، نورمال هوټل کې مهم. وخت تېروي. لارډس چې دی خپلې ملګرې له ټلیفون کوي، ملګرې خو یې په جرمني کې ده که نه، او هغې له مهم. هم دا کیسه کوي چې یاره د ما غوږ باندې درد دی او سم بد درد کوي، نه پوهېږم دا ټوله کیسه ورته کوي. مهم. او ملګري ورته شلوي چې یاره لاړ شه ډاکټر ته دې دغه وښیه، غوږ دې ډاکټر ته وښیه، دا وایي چې نه خپله ښه کېږي، جوړ به شي، دونه زه دغه نشته. هغه خلک چې ځان داسې قوي غوندې دغه کوي چې هېڅ خبره نشته دی، جوړېږم، هېڅ مشکل نشته دی. مم. بله ورځ ته 7 د جولای رسیږي، یعنې دا ورځ ده چې د دې خلکو چکر ختمیږي، باید بیرته ټول خپل کورونو ته لاړ شي. ښه اوس هغو به کور ته ځي یا چیرته ځي و هغوی پرواز بېرته کور ته کوي هغوی بکسونه هر څه برابر کړي دي او د دوی د ډلې نه یو ملګری د دغه سره ځي، د ده سره ځي ډاکټر ته. ډاکټر د غوږونو مهم. ډاکټر نه دی، لکه کورنی ډاکټر دی نورمال. او هغه ډاکټر چې کله یې د معاینه کوي هغه ورته وایي چې تا یې غوږ پرده شکېدلی ده، ځکه داسې ډېر شدیده درد لري. ورته دوا ورکوي. نو چې غوږ درد لري یا داسې مریض غوندې وي Erkältung یا فلو چې ولري ته خو هېڅ اجازه نه لري پرواز وکړي و ځکه بیا کولی شي سم وشکوي او بیا غوږونه دې کار ونه غوږ کړي بیخي کوڼ شي که نه. مړه دې ما پښتو سم ګډوډ دی خو و لکه څوک چې دغه لري ریزش چې وي که نه او غوږونه د درد کوي دغه کوي، نو هغې وخت کې دقیق درته ډاکټران وایي چې پرواز ونه کړي، ځکه چې تیاره چې جګه شي هغې وخت کې په غوږونو باندې ډېر زیات فشار راځي، نو کېدلی شي پرده وشکېږي، د ده خو لا د غوږ پرده شکېدلې هم وه، کېدلی شي بیخي کوڼ شي، یعنې بیرته ځکه غوږ پرده چې وشکېږي هغه په وخت سره بیرته را جوړېږي، په وخت سره هر څه بیرته او سمیږي. چې کونم نشي سم بد درد زه دوه او پیره مریضه چې ومه پروازونه مې لرلو داسې بد درد بیخي زه نه پوهېږم چې څه رقم ډسکرایب کړم خو ډېر بد درد دی او ځکه ډاکټرانو وویل چې مریض چې اجازه نه لري فلایټ وکړي ښه نه دی تا او لپاره خو خیر ښه او پرې ډاکټر ورته ویلي چې فلایټ ونه کړي او دله اوس هم ډاکټر ورته ویلې چې ته پرواز اجازه نه لرې پاتې شه. نو دا خپله هم دې باندې ډارېدلو، ده ویل چې که زه لاړ شم بیا مې ډاکټر د دغه نه بغیر هم لاړ شم او دا ریسک واخلم، نو بیا دا خطر شته دی چې یاره ما غوږ به نور هم خرابه شي او
د چې کومه وظیفه وه که نه هغې کې خو دا ډېر ښه کامیابه ښه دغه وه هغې کې باید ډېر ښه اورېدل یې کړی وی که نه لکه مهم. ماشینونه څه رقم روان دي څه رقم کار کوي نه کوي څه رقم ته دي هغې دپاره د ده د غوږونو د اورېدلو اورېدل یې ډېر زیات مهم و نو دا یې دې نه ډارېدو که یاره دغه شي کېدلی چې غوږونه به مې خرابه شي کار نه به ووځمه بیا به راته هغه میډیکل دغه چې کوې که نه معاینات چې کوې هغه به بیا صحیح نه وي کار نه به ووځم دونه ښه نه دی ځکه پاتې کېږمه دا خپلو ملګرو ته وایي چې زه خو هسې نم د خارج دپاره کله چې دلته خارج کې یو بل ځای ته پرواز کوې نو بیا یو بیمه تړې که نه فکر وکړه اوس مهم. مثلا دا اوس په بلغاریا ته لاړو که نه جرمني کې خو سړی بیمه لري بلغاریا ته مهم. لاړلو هلته خو به یې جرمني بیمه نه کېږي هغلته باید د خارج بیمه معنا بله دا ده بیمه چې وتړې ډاکټر لا چې ته جرمني کې او ته یو بیمه لرې ډاکټر لپاره باید پیسې ورنه کړې لکه افغانستان کې و خو بل رقم ته دی هلته باید پیسې ورکړي چې ډاکټر له لاړ شي او هر څومره ښه چې ډاکټر دی دونه قیمته کېږي و دلته جرمني کې سیستم لږ بل رقم ته دی هر څوک یو انشورنس لري او چې پیسې لري یا نه لري ته یو انشورنس لري او کله شي هر ډاکټر له لاړ شي و دلته چې لږ ډېر پیسې ګټې به پرایویټ یې پرایویټ کارت لري شخصي به کول شي و به لږ زر درته وخت راځي او بل benefits لري خو grundsätzlich das دی چې جرمني کې چې یې ته کولی شي ډاکټر ته لاړ شي و او medical treatment درته تیر کړي و او چې به خارج لته کولی شي یو کانټراکټ وکړي یو فرما سره ورته وي دغه کوور داسې بیمه چې دلته لرم زه غواړم د هلته بل وطن کې مو لرمه اوس چې زه چې بل وطن له څمه زه داسې یو انشورنس لرم هلته چې مریضه شم چې اوس افغانستان له لاړ شم مریضه یم به کولی شم ډاکټر له لاړ شم او د ما بیمه دا پیسې ورکوي ډاکټر په زه بیا باید هېڅ فکر ونه کړم چې یا دا څه رقم دی او دونه قیمت یې نه دي دا بیمې داسې 15 روپۍ کال کې دي و نو دا بیمه د خپل ملګرو لوي چې زه دغه بیمه لرم نو تاسو هیڅ په کار نه د تشویش وکړئ ځکه دا یو ملګری ورته وی چې یاره زه به در سره پاتې شم خو لارس ورته وی چې نه زه پوهېږم چې تاسو ټول باید د سې شنبې په ورځ باندې که نه بیرته خپلو کارونو ته لاړ شئ نو هیڅ په کار نه ده چې پاتې شئ یو دوه او ورځو فلایټ خبره ده پیسې ما خپله ورکړي او ځکه هغه له خو بیمه به پیسې هغه دا بیمه زه چې اوس افغانستان کې مریضه شم به هغه بیمه د ما پیسې ټیکټ پیسې مارکوي او چې زه زر کور ته لاړ شم و او هغه له به دغه پیسې ورکول چې زر کور ته راشي هغه کول شي بل فلایټ هم بوک کړي او خو ملګري نشي کولی و ملګري ځکه ملګري خو یې د سره پاتې کېدله که نه نو د خپل ملګرو ته هغوی مطمئنه کړي چې نه تاسو لاړ شئ زه پاتې کېږم دلته ملګري بس پرواز وخت وي هغوی لاړ شي ورنه میدان ته او دا پاتې شي په بلغاریا کې دا چې کله پاتې شي دا نو داسې د ورځ تېره شي داسې 8 بجو شاوخوا کې ماښام غوندې وخت کې دا څي یو ټکسي نیسي او څي یوې شفاخانې ته لاړ شي هغې شفاخانه کې دغه وي څه ورته وایي دا د غوږونو ډاکټر ته چې هغه شپېڅیاله دغه ته یې لاړ شي که نه متخصص ته چې غوږونو ډاکټر ته نو کله چې دا داسې د انتظار نه وروسته د غوږونو ډاکټر ته هغه اتاق ته معاینه خانې ته یې ورننوځي د هغه سره خبرې شروع کړي بیرته خپلې مور ته وروسته زنګ راووهي وایي چې د ډاکټر ما سره ښه چلند ونه کړلو ده نه غوښتل چې زه یې معاینه کړمه او نه یې غوښتل چې د ما دغه واخلي څه ورته ما په شفاخانه کې بستر کړي که نه د غوږ د پردې چې غوڅه شکېدلې وي دغه شوي دې د لاسه څوک شفاخانه کې لکه بستر کېږي نه دغه کېږي نه که خو به نه کور کې او ګولۍ دوا ورکوي او سره کور ته ځي و ډاکټر ورسره دغه کوي خو ډاکټر د معاینات هر څه چې خلاص شي دا دونه خوشحاله هم نه وي په دې باندې مور له ډېر د لاسه ډېر شکایت وکړي دلته ډاکټر اخره کې وایي چې ښایي تا اوس دا ټول معاینات هم چې وکړه د دې موږ تا نه 80 یورو اخلو تا فیس 80 یورو شولو او یو رقم دوا ورته ورکوي هغه دوا سفڅیل 1500 میلي ګرامه ګولۍ دي چې هغه ورته ورکوي دا داسې انټي بیوټیک دي چې کله میکروب غوږ میکروبي یا نور کوم ځایانو کې میکروب یا څه دغه لري که نه د هغې دپاره ورکوي نو دا ګولۍ ورته ورکوي دا د شفاخانې نه راوځي خو هېڅ خپل دغه باندې رضا خوشحاله نه وي وایي چې ویلې بستر نه کړلمه یو ټکسي ونیسي او هغې ټکسي کې غواړي لاړ شي اول دواخانې ته دا دوا غواړي واخلي دوا واخلي او بیا د هوټل والا ته ورته وایي ځکه دوی خو خپل هوټل د خو لکه وخت هغې کې خلاص شولو که نه د ټکسي والا ته وایي چې ما یو ارزانه هوټل ته مې بوځه چې زه پکې شپه وکړمه
او اهم. د ټکسي والا شاوخوا ته ځکه اوس خو د ګرمۍ وخت دی، رخصتیانې دي، خلک راځي، ځوانان راځي، نو یو هوټل کې هم داسې ځای نشته دی که نه، هغه کوم کې چې ځای شته دی هغه کیدلی شي ډېر زیات قیمته وي. بس دا ټکسي والا دا راولي یو داسې د ساحې نه بهر داسې ډېر ارزان بیه هوټل ته یې راولي. داسې ګوشه اهم. غوندې ځای کې دی. د دې هوټل نوم کالر هوټل دی. هغې ځای ته یې اهم. راولي او داسې هر څوک پېژني چې یو بیخي بدرنګه هوټل چې وي. زه و تایلنډ کې څو پیره داسې یو 3 روپۍ شپه شپه په سر ورکوي. داسې بدرنګه ځایونه دي. و اوس او لږ و دا هم چې دی هوټل ته ګوري داسې حیرانه پاتې شي چې دا څه رقم ته دغه دی که نه، داسې بل رقم ته ځای دی. دا هوټل چې به اوس کولی شي کله په دغه کې موږ کولی شو عکسونه یې واچوو په ګوګل کې دا د خلکو چې ورته خپل نظریات چا چې په دې هوټل کې شپه کړې ده هغوی هم دونه ښه نظر د هوټل باره کې نه لري که نه. اهم. نو دې هوټل باندې دا په ارزانه باندې یو اتاق ونیسي. خو دا چې څنګه دې هوټل ته ننوځي داسې عجیب و غریب ورته هر څه دا هوټل والا راښکاره کېږي. اول عجیب و غریب شی خو ورته دا راښکاره شي چې کله دا خپل کریډټ کارت ویر کړي په هغه ریسپشن کې که نه چې اهم. د نن شپې پیسې ورنه کټ کړي، هغه ریسپشن کې چې کوم سړی وي هغه د ده کریډټ کارت کاپي کړي که نه یا دغه هغه به استعمالوي یا خپله به استعمالوي. او دا اصلي دا شی ما هیڅ باندې هم شوی دی. زمړه وای دې دا ټول شیان ما هم کړي دي. هغه څه کړي دي. دې کې باید راتلونکي دپاره باید راتلونکي کې باید ډېر زیات پام وکړې. که نه؟ نو هغه چې دا کریډټ کارت کاپي کوي ده ته دا کیسه داسې حیرانه شي دا اصلي اجازه نه لري داسې شی وکړي چې چا کریډټ کارت که چا نه پیسې غلا کوي بیا دا کار کوي که نه. اهم. نو کله چې دا هوټل ته ننوځي هماغلته د هوټل د بار نه بیا یو بوتل اوبه هم ځان سره واخلي او دا خپلې ګولۍ چې اخیستلې دي سفڅیل 500 ملي ګرامه دا اهم. وخوري او اوس رڅو هغه ثانیې ته هغه کوم ځای کې چې اوس موږ شروع کړې وه که نه چې اهم. داسې ناوخته د شپې دی او دا خپلې مور ته زنګ راوهي او دا داسې وارخطا غوندې دی، نارامه دی چې څه کیسه ده که نه شاوخوا ته دغه کې ځکه د ګولیو خوړله هر څه یې دغه کړله کوټه یې ونیوله ارزانه هوټل دی که نه غوږ یې درد کوي دغه یې درد کوي. اوس بیرته ورو ورو یې د نارامتیا ډېرېږي. هغه خپلې مور ته ناوخته زنګ وهي، مور ته وایي چې ما په اوس ټلیفون هغه کې کیسه ارڅي چې مخکې دې وکړله. کومه چاوله کې موږ کوم ځای کې چې شروع کړله اوس بس بیرته هماغه ځای ته موږ ځو. هغه خپلې مور ته زنګ وهي او ورته وایي چې ما کریډټ کارت بند کړه او دغه کیسه ورته کوي چې هغه په ریسپشن کې ما کریډټ کارت کاپي کړلو او ورته وایي چې ما سره لکه نغدې پیسې راسره شته پیسې مې بس کېږي نو ځکه ضرورت نه اهم. لرې کریډټ کارت مې بند کړه نه چې دوی اوس ورنه پیسې پټې کړي او بل د ما په ټلیفون کې پیسې واچوه. ټلیفون کې پیسې ځکه چې د خپل هغه سمارټ ټلیفون یې چې و که نه لږ قیمته شانتې چې و هغه یې خپل کور کې پرېښی و ځکه ده وایي چې بلغاریا کې څوک رانه پټ نه کړي یا یې رانه کوم کیسه ونه وایي نو ځان سره یې داسې هغه پخواني ټلیفونونه نوکیا هغه ټوکمو والا ټلیفونونه یې ځان سره بټنو والا ټلیفونونه یې ټلیفون یې راخیستلی و چې هغې کې به د بیا پیسې اچولې کریډټ کارت به دې اچولو. یا اوس هغه کیسه چې دې مخکې وکړله هغه دا اوس ټوله هماغه کیسه تېرېږي ده. بیا. سندرا به وایي چې دا کیدلی شي د ځکه ما سره په پسنیدلو باندې خبرې کولې د لارس مور چې دا د هوټل دیوالونه ډېر نري نري وو که نه نو او بیا اخره کې بیا بل زنګ مور ته راځي چې زه اوس د هوټل نه ووتلم زه وځم د هوټل نه او یو جګ ځي کې یم ډارېږم چې راخطا به شم. مور یې نو نه پوهېږي چې کوم ځای کې راخطا کېږي او بیا ورته 2 میسجونه رالیږي چې سفڅیل 500 ملي ګرامه څو چی شی دي هغه مدیسین چې درته لکه مور سره خو یې رابطه کده شوله د دې 2 میسجونو نه که نه یو ټکسي ډرایور به دا شهیدي وروسته ګواهي ورکوي پولیسو ته دا خبره دا کیسه کوي چې کله پولیس ورنه دغه پوښتنې کوي هغه وایي چې په سړک باندې ما یو وړکی ولیدلو چې هغه په ډېره وارخطایۍ باندې لاسونه یې غورځول او دغه یې کولو چې ټکسي ودرېږي که نه وایي ما شاته یو ښځه ناسته وه خو بیا مې وویل چې اوکې راځه ځان سره به یې بوځم دا وړکی به واخلم دا ډېر وارخطا دی داسې لکه خارج نه راغلی دی راښکاره کېدلو چې ټورست دی که نه بېګانه مملکت نه دی ځان سره پیسې مې ډېرې لري.
او راځه ځان سره به یې یوسمه بوبیزمه. نو دا ټیکسي ډرایور او د شاته چې کومه دا سوشل ورکر که نه دغه ښځه چې ده هغه وی چې موږ کله یې د سترګو ته وکتل د دې لار سترګو ته د ده د سترګو غټکي چې وو هغه داسې ډېر غټ غټ داسې راڼه راڼه ځلېدل داسې بل رقم ته و. ډرګس یې وخوړلی و یا دا شاید. د ډیرو شیانو د لاسه کېږي که نه یو خو کېدلی شي ډرګس د لاسه داسې غټکي دې غټ شي، یو کېدلی شي چې داسې چا ویلی وي په مغزو په سر باندې درته وار دېر کړی داسې ټراومیټک دغه دې کړی که نه تراومه لرې هغې د لاسه هم کېدلی شي ضربه دې ډېره شدیده خوړلې هغې د لاسه هم کېدلی شي دا داسې غټ غوندې شي غټکي. نو دا داسې 5 بجو شاوخوا کې دا ټیکسي ډرایور چې کوم دی 5 بجو د صبحي شاوخوا کې البته موږ د 8 د جولای 5 بجې صبحي شاوخوا کې خبرې کوو اوس. دا ټیکسي ډرایور چې دی دا راولي میدان ته. کله چې میدان ته راولي دا اول ځل خپلې مور ته وایي او مور ته وایي چې مورې زه اوس میدان هوایي ته راغللمه او خوشحاله یم. نو دې وخت کې مور سم لکه داسې راحت شي که نه اوس زه چې فکر وکړم که ماله یو څوک داسې زنګ راووهي چې میدان هوایي ته راورسېدلم ځکه میدان هوایي هغه نیکسټ راتلونکی سټیشن دی چې ته بیرته کور ته ورنه رسې که نه او مور یې هم داسې ارامه کېږي چې ښه اوس خو خطر دونه نشته ځکه میدان هوایي بین المللي ځای دی که نه هر څه خارج نه خلک راځي کمرې دي هر څه داسې سړی ځان سیف احساسوي لکه مطمئنه احساسوي که نه چې اوس خلک راپسې نشته دی اوس مې څوک نه دغه کوي. دې وخت کې مور ته دا وایي چې اوس بیمې والا ته ورته ووایه که نه چې ماله دغه وکړي زه یې دې ځای نه څمه چې بیمه یې ما ټیکټ وکړي. نو مور یې بیمې والا له زنګ وهي او ده له د تیارې ټیکټ بک کوي. کله چې ده او له د بس ټکټ هم و دواړه ورته د بس ټیکټ ورته ځکه بک کوي ځکه مور وایي چې که د غوږ باندې درد دی او دا اجازه نه لري چې پرواز وکړي نو بیا بس شته دی بس کې به بیا کور ته راشي او او هغې هغه له ویله چې ډاکټر لرې لاړ شي لاست چیک اپ وکړي نه ورته وی چې بفور فلایټ نه وپره بیا لاړ شي ډاکټر له چې اجازه لري یا نه لري او هغه به دې وخت کې ډاکټر لرتل او هغې دې وخت کې شیان ورته نو هغه خپلې مور ته د دې په څنګ کې هم وایي چې ماله د ویسټرن یونین باندې پیسې راولېږه. ویسټرن یونین ویسټرن یونین بهته الله ایګال ده چې څه رقم افغانان پرونانسیشن پوهیږي افغانان پوهیږي غلط دغه ورنه ټول کټ کا کوم چې غلط ویلی دی هغې د لارې نه پیسې راولېږه. نو مور یې دې وخت کې حیرانه شي چې هغه خارجیان جرمنان کوم چې دې ځایانو کې اوسېږي چې خارج کې فامیلونه نه لري هغوی ویسټرن یونین کېدلی شي نه پېژني که نه مور یې وایي چې ما دا هېڅ نه پېژندلو چې دا څه شی دی خو لارس ورته په ټلیفون کې په ډېره ارامۍ باندې وایي چې ما هم نه پېژندلو خو ما له یو سړي دلته په میدان کې پوی کړلمه چې څه رقم ویسټرن یونین باندې څه رقم پیسې لیږل کېږي. نو ځکه مور خو یې هغې نه یو شپه مخکې ورته هغه کریډټ کارت بند کړی و او د سره نغدې روپۍ نورې نه وې نو ځکه د غوښتل چې ویسټرن یونین باندې ورته پیسې راولېږي. نو څنګه چې تا وویلې وایي دا خپل مور ته ووایي چې ما له پیسې راولېږه او دې وخت کې دا غواړي چې بیا هم هغه ډاکټر په میدان هوایي کې چې کوم د غوږونو ډاکټر یې هغلته لاړ شي که نه خو څرکه مور چې ورته ویله څنګه چې مور ورته وویلې دې وخت کې دا بیا مور ته زنګ راوهي او مور ته په ډېر وارخطایي او نارامه لهجه باندې وایي چې مورې ماما دوی ما نه مې پرېږدي چې پرواز وکړم او نه مې پرېږدي چې په موټر کې لاړ شم په بس کې لاړ شم یو شي کې مې نه پرېږدي او دا اوس غټ سوال دی خو دې باره کې به بیا ما ورته وروسته خبرې وکړو او بیا مور ته وایي چې سم کالي مې او ځان مې ناولی دی ځکه بیګا چې کوم ځای کې زه پټ شوی وم هغه ونې سره دغه سره هغې مخ په خاورو دی کالي مې په خاورو دي نو مور یې ورته وایي چې لاړ شه تشنابونو ته میدان هوایي کې ښایسته دغه یي که نه ځان دې پاک کا او بیا ډاکټر ته لاړ شه دا لاړ شي دې نه بعد نور موږ نه پوهېږو که نه چې دا تشناب ته لاړ دی څه رقم ته دی ځکه مور یې دې پسې ورته زنګ ووهي داسې لږ وروسته نو ټلیفون اوکې کېږي خو
مورې غږ نه اوري چې لارس خبرې وکړي، صرف د اوبو چړپاری اوري، لکه داسې اوبه چې چړپېږي یا دغه کېږي که نه. نو دا لکه کېدلی چې شي تشناب کړي او ځان مینځي یا یو شی کوي او او لاسونه مینځي داسې یو شی. دغه اخرینی ټلیفون م. ده د دې او د مور ترمنځ یې. ځکه مور هم بیا فکر کوي چې کېدلی شي هماغه تشناب ته به لاړ وي، مخ لاس به مینځي او ځان به تازه کوي چې ډاکټر ته لاړ شي. مهم. د دې نه وروسته چې کوم شیونه کېږي هغه یې لکه نور مور او دغه نه کوي، هغه لکه هغه رسمي چې په کوم ډاکومنټ او کمرو کې لیدل شوي دي هغه شیونه دي که نه. تقریبا 9 بجو شاوخوا کې دا د ډاکټر معاینه خانې ته ننوځي او کله چې هغلته ننوځي نو ډاکټر چې دی د ده شناختي کارت غواړي او د ده تبه ټسټ کوي چې تبه یې څونه ده، دغه یې څونه ده. نو هغه هر څه شیان یې وکړي، چیک اپ یې وکړي، معاینات یې وکړي، هغه ده ته ورته وایي، ډاکټر ده ته ورته وایي چې ته اجازه لرې چې لاړ شې پرواز وکړې، خو ته باید د هغې نه مخکې یو خپل مسؤلیت دې خپله واخلې چې که غوږونه دې خرابه شي یا درد وکړي چې موږ به یې تا مسؤلان نه وو که نه. مهم. ته به خپله ملامتیا خپل دغه دې خپله واخلې. او دې وخت کې ډاکټر ده ته غواړي ګولۍ ورکړي. کله چې دا د ګولیو واوري نو دا داسې عجیب و غریب غوندې شي، وایي چې نه زه نه غواړم دوا واخلم، ګولۍ واخلم. او همدغه ها. وخت کې چې دوی د خبرو کې یو کېدلی شي د میدان یو کارکوونکی په یونیفورم کې د ډاکټر دغه ته راننوځي، معاینه خانې ته راننوځي او دې سره لارس د ډاکټر ته وایي چې زه څم تشناب ته څمه، زه بیرته راځمه او خپل شیان پرېږدي او د دغه نه په ډېره وارخطایي باندې د ډاکټر د معاینه خانې نه وځي. نو مهم. کله چې وځي دا وروسته به نور په ویډیو کمرو کې لیدل کېږي. هغه مشهوره ویډیو ده، د ده اخرنۍ ویډیو ده چې هغې کې دا د میدان نه راوځي. دا ویډیو تا لیدلې ده؟ و څه رقم ته دغه کېږي د یا دوه ویډیوګانې دي. یو ویډیو ده چې سم کایم ده ریلکس ده ننوځي ایرپورټ له یو بیک یې لاس کې ده شنه زپراني اغوست شین نه ist doch gelb زیړ زیر زپراني اغوستلې ده داسې یو شارټ پتلون یې اغوستلی ده ریلکس ننوځي ایرپورټ له او بیا دویمه ویډیو داسې ده چې یو کوټې نه راوځي خو سم په منډې وایي منډې دونه ډېر په په وارخطایي. ورخطا منډې وایي او ایرپورټ نه وځي او هلته هم بیا لږ ورو ورو شي لږ په خپلو پښو ځي او بیا بېرته منډې شروع کوي او د ایرپورټ نه ځان داسې غواړي بچ کړي او هلته یو څاون داسې جال غوندې ده، جالۍ ده، جال غوندې دی هغې نه هم تېرېږي او ورک شي سیمې خاردار. یا همدغسې ich لکه gesagt څنګه چې تا دا ویډیو وویلې او که نه، همداسې دا ورک شو. دا د ده اخره ویډیو ده 2014 نه را په دې خوا، لکه د ده مړی او ژوندی بیخي هېڅوک هم نه پوهېږي چې چېرته دی، څنګه دی. دا یا یې بل اخرینه ویډیو ده اخرني ویډیو ده. بیا هېڅ دا تر ونه اوسه لیدل پورې شو تر اوسه پورې. هېڅ مړی او ژوندی هېڅ شی هم نه دی معلوم، ورک دی. او د ډاکټرانو کوټې کې ډاکټرانو کوټه کې لکه دا راووتلو کمره که وه نه کمره یې وه د ډاکټر په کوټه کې کمره نه وه، نه. او موبایل شیان یې ټول پرېښولو موبایل هر څه نو سړی به څونه وارخطا کېږي چې ته موبایل، شناختي کارت، هغه هم په میدان کې پاسپورټ، بکسه هر څه دې پرېږدې که نه او منډې وهې که نه. مهم. هر څه یې بس پرېښول نو دا خو بیا کیسه وه و هر څه یې پرېښول، لاړو لکه هماغه ورک شو وارخطایي باندې چې وځي ورک شولو تر اوسه پورې. د مور تر اوسه پورې باور لري چې هغه وایي چې زه داسې هغه مورني دغه لرمه، احساس مې دا دی چې زما زوی ژوندی دی او راپیدا کېږي. ښه وایي خامخا یو ورځ به راځي، یو ورځ به راپیدا شي. مهم. دا څرګند خو کیسه ده اوس بیا خو ورپسې کتل خو یا نه
او د مور ډیر زیات کوشش کې د هماغه وخت نه په هماغه ساعت کې د ډیرو ځایونو ته زنګونه وویله چې خپل زوی نه خبر واخلي چې څنګه دی. بیا دا یو ځای ته زنګ وهي، هغه داسې یو سفارت غوندې دی په وانه کې، هغلته یو ښځه ده، هغه دې سره کومک کوي. هغه ښځه مهم. میدان ته زنګ وهي، د دې ډاکټر سره د شیانو سره خبرې کوي، بیا بیرته یې د مور ته معلومات ورکوي چې وایي تا زوی داسې 9 بجو شاوخوا کې د ډاکټر معاینه خانې ته لاړ و. د دې مهم. ډاکټر نوم ډاکټر کاستا کاست بس ګوره نمونه دې تا اشتیا که نه دي خیر ښه ډاکټر ډاکټر رو ډاکټر صاحب و. ښه ډاکټر ډاکټر ته لاړو او هغلته یې لږ د دې نه وروسته خپل شناختي کارت، موبایل هر څه یې هملته پرېښي دي او وتلی دی او بیا میدان ته نه دی راغلی او میدان په کمرو کې هم ته نه دی، هغه اخره ویډیو لیدل کېږي او خو نور شیان پولیسان به کېږي. هم ورپسې ګرځېدلي به وو که پولیسان سم ډېر ورپسې وګرځېدل. پولیسان د ډاکټر نه پوښتنه وکړله. د ډاکټر وویلې چې اول د لارس طبیعت خرابه شولو چې کله یې ما معاینه خانې ته یو یونیفارم والا سړی راننوتلو. مهم. کیدای شي داسې ډېر نه ډارېدلو یا یو شی د ډاکټر 2 ځلې بیرته خپل دغه بدله کړله، خپله خبره بدله کړله، لکه د 3 ځلې مهم. غلطه خبره کړې ده. یو ځل یې وویلې چې یو یونیفارم والا سړی راننوتلو، بل ځل یې وویلې چې یو یونیفارم والا سړی راننوتلو چې هغه په میدان کې کار کولو، او بیا دریم ځل یې بیا خپل هغه پولیسانو چې ورنه تحقیق کولو هغې کې بیا وویلې چې یو سړی د یونیفارم سره راننوتلو، هغه زه نه پېژنمه، لکه بیخي مهم. ما نه پېژندلو، زه نه پوهېږم چې هغه میدان کې کار کولو، چېرته یې کار کولو. ډېر عجیب و غریبه مهم. کیسه ده که نه. بل دغه کله چې بیا دا د جرمني پولیسانو که نه 2-3 میاشتې وروسته تحقیقات یې شروع کړل، دغه یې شروع کړل چې ځکه د دې کوم مسؤل چې دلته و د ورکه شوي خلکو دپاره، هغه بلغاریا ته لاړلو. بیا دا د میدان پولیس چې کوم دي، میدان خلک کارمندان، دوی یو غلط ډاکټر یې دته کېنولو، ویې ویلې چې ولې نه پوهېږم لکه دا دې کې امام شک هغه کې ډېر رسېدی دغه فساد وی کې دا شی دی. یو دا څو شیونه مله ډېر شکي مخته رسي. هغوی یو غلط ډاکټر دغه سره کېنولو وی چې دا هغه ډاکټر دی او دا هېڅ هغه ډاکټر و نه که نه. یو دا شی. والا دې کې فساد دور کې بل د دې ایثار کې مور به شخصي جاسوسان لکه شخصي ډیټیکټیو یې ورپسې واچول که نه چې دغه یې کې، او یو وکیل یې په بلغاریا کې ونیولو. نو هغه وکیل سره د دې مور لاړله، د لارس مور لاړله وکیل سره میدان ته، او هغلته مور یې وویلې چې ماته او وکیل ته مې میدان والا خلکو یو رقم ویډیو راښکاره کړله که نه، ویډیو مې چې کومه ولیدله. او وروسته چې هغه ویډیو بیا د میدان خلکو پولیسو ته ورکړې وه، هغې ویډیو کې ډېر ځایونه کټ شوي وه، صحیح نه وه. هغې به شی ولیدلو چې هغې ویډیو وی هغه چې دوه یې هغې وی هغه چې بله ویډیو کې چې بیا نشته نور م؟ هغې به شی ولیدلو چې نوره ویډیو کې نه وه دوه یې هغې کټ وی چې شوې ما ولیدلو چې لارس راوځي، داسې راښکاري چې هغه یې رښتیا یو چا نه په منډه باندې دی که نه، شاته ورپسې یو څوک دی، خو کمره کې هغه بل نفر نه راښکاري ویډیوګانو دغه کې، او داسې ښکاري چې هغه د پولیسو موټر ګوري، پولیسو پسې ګرځي که نه چې پولیس چېرته دي. او کله چې هغه د میدان نه راوځي، شاوخوا ته ورخطا ګوري، او هلته د پولیسو موټر ولاړ دی، داسې 4 دي که څو د پولیسو موټر ولاړ دي، او پولیسان ورنه ښکته دي، ولاړ دي میدان سره خو هر وخت کې پولیس یا سیکیورټي ولاړه وي که نه. وایي دا دغه ته منډه وروهي، د پولیسو ته منډه وروهي، خو د پولیسو نه داسې 4 متره را دې خوا ته یي، دا منډه ورخطا یي کې بېرته خپل مسیر بدلوي که نه، بل طرف ته منډه وهي، بل طرف ته ځي. دا صحنې ورکې وی بیخي نوې کټ شوي دي ورنه، او یو څو صحنې چې هملته چې دا څه رقم راوځي، چې شي پسې ګرځي په میدان کې دننه، هغه صحنې ورنه کټ شوي دي. هغې ویل چې ما لا یې بله ویډیو راښکاره کړه، دا شی و. او بل یې ویلې چې دا کله خو چې یو څوک ورک شي یا مړ شي یا دغه شي که نه، پولیسان یا هغه دغه یې ورته خپل هغه سامان یې چې کوم پاتې وي هغه ورته ورکوي که نه. نو یې ما له سامان یې راکړو، هغې کې یو لیست لیکلی و،
او هغه لیست کې لیکلي وو چې سفڅیل 1500 ملي ګرامه که نه څه شیان چې د نه پاتې وو منه دا دوا چې چې ګولۍ د پکې وو. هماغه ګولۍ د چې هغې شپه باندې ځان لا اخیستلې وې نو وی چې کله ما د شیان مې ولټول دغه مې کړه ګولۍ مې پکې را پیدا نه کړلې وی ما وکیل مې دا خبره مې بیرته ما وکیل ته وکړله او ورته ومې ویلې چې ګولۍ پکې نشته ده موږ لاړلو میدان ته او هغوی به موږ له بل لیست راکړلو بل لیست یې راته راکړو هغې کې به څفڅیلې ورنه خط کش کړي وو که نه څفڅیلې ورنه بیخي پاکې کړې وې دا دوه شی ډېره ډوکې په اثار دی. او دې کې سم ډېر په سات دی او د دې نه یو څونه وخت وروسته وی د ما د سندرا کیسه کې د لارس مور چې د ما دغه زندرا. زندرا ورته په جرمني باندې وي سندرا ورته په پښتو باندې وي زندرا به وي د تا په ژبه باندې وی چې د ما وکیل داسې عجیب و غریبه خپل دغه یې بدل کړلو خپل حالت خپل دغه یې بدل کړلو که نه پخوا به یې راسره سم کلک ولاړ و او هغې نه وروسته یې ویلې چې زه درته مشوره در کومه چې یاره ته دې شي نه تېره شه هغه کیدلی شي را پیدا نه شي لار ستښتېدلی دی او دا دی او هغه دی داسې ډېر عجیب و غریبه کیسې به یې شروع کړې خامخا هغه له اوه. یو بل چا یو شی به او ویلي وي هغه ویل چې دې سره نور کومک کوي ته پې مشکلات پې لرې یا داسې. هغه وکیل ورته وویلې چې ما له زه چې خلک پیژنم هغوی ما له راته وویل چې یاره دې کیس نه دی لاس واخله دا مه دغه کوه د دې په دغه کې به هغې خپل وکیل بدل کړلو که نه لکه ورنه ایسته شوله نو تر اوسه پورې د هغه به هیڅ درک هیڅ شی هم نشته دی هر څه یې ښه اوس دا سړی ورک دی او هېڅوک هم نه پوهېږي چې ولې ورک دی. هیڅوک هم نه پوهېږي نه خو یو تیوري خو به وي. تیوریانې ډېرې شته دی یوه تیوري دا ده چې ډېر خلک لکه مور یې څه فکر کوي چې کومه تیوري ده هغه خو تر اوسه پورې فکر کوي چې ژوندی دی هغه څه فکر کوي چې چېرته دی مور یې داسې فکر کوي یو رقم ته مریضي ده امنیزي لکه د یاداشت د لنډ مهاله حافظې د لاسه ورکول که نه چې هغې کې ته نه پوهېږې چې ته څوک یې کوم ځای نه راغلی فامیل لرې نه لرې چېرته څې چېرته نه څې چې هغه د لنډ مهالې دپاره خپله حافظه د لاسه ورکړې ده او دا داسې مریضي ده که نه چې وروسته د هغه حافظه به بیرته رڅي ډېری خلک وروسته دغه شوي دي که نه خو دې وخت کې ته هېڅ نه پوهېږې چې ته لکه که اوس مور د مخې ته ولاړه ته به یې نه پېژنې که نه چې هغه حافظه دې د لاسه ورکړله مور یې دا فکر کوي او دغه شی کیدلی شي یو د خو هغه څرنګه فکر نه کوم چې هغه دا لري ځکه هغه خو خپل مور پېژندله او هغې له زنګ هم څه پرې وویله دغه شی ده دې باندې بیرته دا تیوري دغه کېږي که نه چې خو مور یې داسې وایي چې دا ځکه هغه وخت کې چې دې ورته هغه د ویسټرن یونین باره کې چې پیسې لېږلې که نه چې مور له یې څه رقم ته دغه کړله څنګه چې تشریح کړلو مور یې وایي او دا کارپوهان هم ډېر وایي چې دې وخت کې یعنې لارس بیخي په نورمال حالت کې و ځکه کنې به یې دغه یې نشو تشریح کولی مور یې وایي چې دا دې نه بعد لکه ورو ورو حالت خرابه شوی دی او دې نه بعد ورو خو ورو داسې حالت یو خراب دم فکر نه کوم او یو بله او داسې امنیزي چې ولري به ویلې داسې منډې وایي به خو ایرپورټ کې به داسې ګډوډ به ګرځېدلو خو ویلې به یې وتښتېږي دا خو به شیزوفرینیا یا بل شی به وي فکر کوم هغه ګولۍ چې دي هغه ورباندې بد تاثیر کوله کله کله خپل هم ځان کې مریضانې وي ډېر رقم ته جنیټیکي دغه باندې Oh, Ratana, dass sie, die kommen nur raus, wenn man was, also mit Nebenwirkungen zum Beispiel. هغه مریضیان یې داسې راښکاره کېږي چې یا مثلا دغه نشهیي یا ګولۍ وخوري یا نشهیي مواد وخوري که نه او هغه در باندې منفي تاثیرات وکړي هغه مریض داسې اوس نه مطلب دا نه ده چې هر انسان کې دا داسې کېږي که نه هغه کوم خلک چې دا مریضیان یې په جنیټیکي دغه باندې لري که نه خو د ده هغه مور چې کوم پرایویټ جاسوس یا ډیټیکټیف چې نیولی دی که نه هغه وویلې چې ما د فامیل د مور د خوا نه او د پلار د خوا نه مې وکتو چې که دوی دا جنیټیکي شکل باندې دغه رواني مریضي شیزوفریني یا داسې که نه وانفورشتلونګن دا شیونه ولري فامیل کې هېڅوک هم دا مریضي نه لري کېدلی شي او دا مطلب هم نه ده چې فامیل کې نه لري ده ته هم هېڅ نه رڅي که نه د ډېر بعضې مختلفه
په بلغاریا کې اوس د دغه کې موږ ولوستل کنه چې نشهيي مواد ډیر ارزانه دغه باندې خرڅيږي کنه رقم ته نشهيي توکي نو هغې ته کېدلی د شي بعضې د نشهيي توکي هم دا مریضي ګولیو درکې سره راښکاره و. کړي دا درکې راښکاره کړي. بله تیوري همدغه تا چې اوس وویلې د دې رواني مریضۍ ده شیزوفریني وان ورته یا شیزوفریني ورته وایي په جرمني کې. هغه داسې رواني مریضي ده چې ته لږ شانته خبرې اورې او فکر کوي چې تا پسې څوک دی، یو څوک دې تعقیبوي، دوامداره تا پسې یو څوک دی. کیدای شي دې د لاسه هغه مکدونالډز نه مو تښتېدلو هغه ملګرو نه. ام. کیدای شي هغه بیا فکر کول چې خبرې چیرته دي او ما پسې یو څوک دی. ځکه زه نه پوهېږم چې ما پسې خلک دي هغه غواړي ما ووایي بته نه یو وار باندې ټوله کیسه خلاصه شي داسې اسانه نه دی. هر څوک چې وپره چیرته جنګ یې ولیدلو یا خپله یې وکړو هغه پوهېږي چې داسې زر یو جنګ نه خلاصېږي. کیدای شي هغه هم هلته بیرته داسې اوازونه یې مغزو کې اورېدلي او خپل غوږ باندې ویل به کیدای شي چې هغه شتمن غلی شي و هغه اوازونه چې چپ هغه کړي او هغې باندې هغه غوږ یې خوږ شولو او بیا ټوله ورځ خو فکر یې کولو چې یو شی دی ما پسې یو څوک دی. کیدای شي د دې لاسه کمه مړۍ هم خوړلې د هغه به کیدای شي فکر هم کوه چې یو څوک د مړۍ کې یو شی اچولی به وي و زهر یا داسې یو شی نه پوهېږم داسې. ځکه د هغه میوه ورڅیم خپله ځان لا اخیسته د بل چا د لاس نه دغه کول کنه چې هلته به ماړی تیاروه دا شی او بل لکه څنګه چې وویلې چې خلک ورپسې و دوامداره ورپسې څوک تعقیبولو دغه کولو تا چې وویل چې غوږ باندې به یې خپله به یې ځان ته څپېړې ورکړي په غوږ باندې چې د اواز پټ شي بند شي کنه. خو او دا ګولۍ لکه تا ته یو خپل ډیر نږدې نفر هغې وخت کې درته داسې دغه غوندې راښکاري هر شي باندې شک کوي. ځکه اوس دې هغه دوه میسجونه هم لیکلي دي مور ته کنه چې سفڅیل 500 ملي ګرامه څه شی دي. هغې نه مخکې لکه نورمال دغه کېدلو بیا وروسته هغې ساعت کې سفڅیل 500 ملي ګرامه څه شی دي کنه. او یا مثلا هغه ټیکسي ډرایور او هغه بلې هغه سوشل ورکر ښځې چې وویلې چې د دې دا غاټه کیسه مازه ده و دغه و کنه دې وخت کې مو اوس نه پوهېږو چې دا رښتیا داسې رواني هیجاني حالت کې و او یا مثلا چې ډرګس چې نشهيي توکي خوړلي وو دې باندې لکه هېڅ معلومات هېڅ شی هم نشته دی کنه. خو ما شک په چی شي باندې رڅي خچ د رواني مریضي لرله کنه یا مور چې فکر وکي دا امنیزي ده کنه لکه د حافظه د لاسه ور کول دا مریضي ده. نو دا د میدان خلکو ویل د سي دغه کول کنه اوس یو ځل غلط ډاکټر کې نه و غلط لیست ورکا. زه فکر کوم دا داسې دی لکه تاله اوس چې څوک وایي کور کې درته یو څوک یو مسؤلیت مسؤلیت د ماشوم مسؤلیت درته ډیر کوي ورته وایي لږ پام ورباندې وکړه زه سودا پسې ځمه او دې وخت کې تا نه ماشوم ورک شوی دی ته خو دونه ډارېږې او دونه ډېر کوشش کوي چې تا باندې څوک غوسه نه شي او بیا دروغ هم ورته وایي قسم مې دی ما ورباندې پام وکړ دلته مې ولیدلو او بلجاریا فکر کوم ډېر دې نه ژوند کوي دا وطن داسې توریزم چې ارڅي د غزیله هغه چې چېرته ورک شوی دی کیدای شي هغو ما وله کوشش وکړو چې دا کیسه تېره شي او ځکه دونه ډېر دروغ وویلو خاطر مطلب کوشش یې وکړو دې باندې ته باور نه لري چې هغه پسې رښتیا خلک وو چې داسې یو شی هغه لیدلی مافیایي دغه یې لیدلی دې باندې باور نه کوي. نه زه فکر کوم مریض غوندې و ما له داسې راښکاري هغه هوټل کې کنه لکه کېدلی شي ما به ډېر کریمي فلمونه لیدلي لکه یو قتل چې دی لیدلی د غټو خلکو یا داسې ډرګس ډیل او داسې شیونه دی لیدلي کیسه دې مه خلاصوه ما له داسې راښکاري زه څه شی ووایم او هغه رښتیا ورپسې خلک دې نه خلک پوهېږي چې ته افغانستان کې غټه شوې او زه جرمني کې بس افغاني دغه پکې راځي خو ما له داسې راښکاري ځکه ویلې دونه غټ دغه کې کنه اوس دوه مملکتونه دی کې داخل دي ویلې تاله یو غلط ډاکټر هلته کېنوي کنه صحیح د جرمني نه یو پولیسو مسؤل راځي تا سره د دې کیس په هکله خبرې کوي یو انسان ورک دی مور یې ورپسې ګرځي وکیلان په لوبه کې دي دغه دي هغې کې اخره کې رسي تاله یو ډاکټر چې هغه داسې ډاکټر و چې هغه په هغې وخت کې چې لارس په بلغاریا کې و ډاکټر سر نه په دغه کې نه و په دې بلغاریا کې و نه مملکت کې نه و بیخي کنه وروسته به راغللو یا مثلا یو بله تیوریم دا داسې دې لاس نه دا نه پوهېږم وې خیر خبرې به ورباندې وکړو ما یې کله خو داسې لکه ترکیه کې
تا ما نیم دسه شوی ته چې ترکیه کې مریضه وي هغه ته لوي ته باید دونه او پیسې ارته راکې او به ته چې بیت کورتم راغلی تا پسې زنګ مو ویلو یا دیګ دی و او التم د سکه بولجاریا کې هغه یا بل ځله چې سی بل وطن چې سی سم دی ډاري هغه درته وي ډاکټران درته وي ته باید نورم پیسې راکې چې نورې پیسې رانه کې به مونږ ته نه پریګورو چې وطن نه وځي یا تا پسې دا او دا کو د سه دام زه فکر کوم جرمني کې auswärtige Amt دغه وانون د بولګاریا وزارت خارجه لیکل او هغه ته لیکلي دي چې پام کوي د سي ډاکټر لچې چې هغه تاسو له دې خبره کوي کېدای شي ځکه نورې پیسې غواړي مالک دې شغلم دا خبره کړې دا ځکه هغه مور لوي چې نه مې پرېګدي او نه مې پرواز ته پریدي او نه مې په بس کې پریدي چې لاړ شم او د دې لاسه کې د شي نورې پیسې مغختل چې هغه له پیسې ورکی ځکه به ډاری دلو خو نه پیګم چې د دې لاسه به ویلي غلط ډاکټر کې د شي هغه ډاکټر نه پیګم خپل بلیونه یو خبر خدای ترکیه خبره د صحیح وکړه زه چې کله به تاسو سره ترکیه ته لاړم به ما فکر ټول ورځ مې فکر کولو ما سره کله لاړوي اخ استانبول ته چې لاړ به ما ټول ورځ فکر کوم چې هغه ډاکټران ما پسې دلته پرځي زمړه ته خدای نه ما نيسي خدا خبره ده دا روان باندې ډیر زیات تاثیر کوي خصوصا چې یو مملکت کې وي چې هیڅ کوم در سره خپل فامیل دي نشته د لری ژبه باندې نه پويږي دا شاعر هم ډیر تاثیر کوي خلک درته چې یاره نه دی پریدون نه دی دغه کوم تاسو څه فکر کوئ خاکانو چې لارډ سمیت ټانک ولې ورک شوی دی ویلې ورک دی او مونږ ویلې لایک کوئ نه او د مونږ فالو کوئ نه او دې باره کې باید یو قسمت یو برخه جوړه کو دا یو کرایم دی دا یو ډیر غټ جنایت دی یو جرم دی چې تاسو موږ سره نه ملګری کېږئ سپورټ کوي نه دای پښتو اولینې پودکاسټ دی چې په پښتو ژبه باندې دی او جنایي جرمونو رښتونی کیسې دغه کوي کنه دا تنای ما او د سلما ګل د خلینو نه دی دا کولای شي تاسو په ګوګل کې سرچ کړئ چې هغه سړی هغه چې ویل موږ دروغ وایو هغه څوک هغه نوم واخلو دا واسه خپل اصلي نومونه پکې نه دی ورکړي یو دا نه ویل چې دروغ وایي ما ورته وی چې عقل دې په کار واچو دغه کې وګوره کنه څو ورته وی ګوګل کې کولای شي وګوره هغه چې ما باور نه کیږي د سکی سبا باندې منګه د جوزف فرچل کیسه بارکه کمنټونه هغه کړیو چې باور نه کیږي چې خو نه دا کیسه وستپ کا د پر به مونږ خپل کیس خپل قسمت به وکړو ځکه مونږ یو کلن سرګره لرو یو کال پوره کیږي پر به خپل قسمت وکړو خو وس تاسو له غوسه کېږم لکه سلما ګل خو زه ما دای مونږ اصلي نمونه نه دي ځکه هغه پکې غلطي کی غلطه شوله ماش مینولا زه چې اره پر څونه غوسه کېږم چې تاسو مونږه فالو کوئ نه او لایک نه زه چې اره پر مینولا غوسه کېږم د سې به تاسو لم نور په غوسه شم اره ورس به تاسو له نور چنګ پنګ به درته کوم چې ویلې فالو کوئ افرین مونږه فالو کوئ او مونږ دا غټ د بدرنګ جنایت مونږ سره وکوي مونږ سره ملګری شي مونږ سره وجره کې چي و چی کوي مونږ نازکه زړه لرو یو داشه کینه بعد خلکو ته وی چې موږ سره چي و چی کوي ایمنګ اوجرې ته راشي موږ سره چي و چی کوي راشي د موږ اوجرې ته موږ سره لک چي و چی کوي کیسې مو اوري ډسکشن وکي لک فکر وکي چې د دنیا سره کم چلیږي سره کم روانه ده یا موږ کیسو کې ډېر زیات خبرې کوو کنه موږ خبرې موږ معلومات مې ورکوس دې کیسه کې تاسو کله یو بل ته به خبرو واره مې کو کنه خور مې ده یا gut اوکی دوکی بس وخت مونږ سالون ته راشي مونږ سره چای وچی کوي د مونږ کیسې واوري د تا چې تور شو ما چې سور شو خو دا مې درېمه پیاله ده منګه لګ لګ وخت کې دا دمم پکې وکړل او دا چې لګ لګ یو پیاله و چې کلوس مې درېمه پیاله ده او دی وای چې نه دی مونږه ماما څوک شو مونږه هیڅ کنسپټ نه لرو کنه مونږه سم افغانان یو اره پر مونږه وایو چې مونږه دسي کو اخر کې کرت پرت شي او ټول کیسه خراب شي مونږه یو کنسپټ هم لرلو خو دا کنسپټ هم کار نه کوي زموږه مونږه پلان هیڅ کار نه کوي کنه خای مونږه ماما څوک شو دي کیسه که خو ماما نشته ده کنه او ماما خو ما تیوریا نه مو ویلې زه خو درته بیم وایم چې دا تیوریا ماغه ده چې هغه کوم ډیل یا کوم قتل لیدل او په هوټل کې او خبرې نشو کیسه بند او هغه خلکو به دام ولیدل او جری تراش
زه وایم زه پوره دې باندې باور جوړه دې لرم ورته خلکانو خورې. څوک چې ما ښه، په دغه باندې پوهېږي بیا ماته دې ووایي. بای بای. خدای Thank پامان، ښه you. وختونه.